که څوک د دې خبرې خواهشمند وي چې موږ ته دې په ښکلي او مناسب ځای کې رشته میلاو شي، هغه دې د اوس نه د یاموتي وظیفه شروع وکړي. 11 ورځو کې به ورته الله په مناسب ځای کې رشته ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یاموتي یو داسې وظیفه ښیم که د چا رشتې نه کېږي او د رشتې بندش وي، نو که د یاموتي وظیفه شروع وکړي، الله جل جلاله به د هغوی تمام بندشونه ختم کړي، تمام بندې لارې چارې به الله جل شانه روانې کړي او په ښکلي مزیدار اغلا خاندان کې به دوی ته رشته میلاو شي. دا وظیفه د هغه رونو او د هغې خویندو دپاره ده د کوم رونو او خویندو چې لا تر اوسه پورې رشته نه شوي، یا د چا د رونو یا د چا د خویندو رشته نه کېږي، او یا هغه والدین چې د هغوی د بچو رشته نه کېږي. مخې ته څه نه څه رکاوټونه راوځي، بندش راوځي. نن د دغه رکاوټونو او د دې بندشونو د ختمولو دپاره د یاموتي وظیفه صرف د 11 ورځو دپاره راونیسئ او بیا د الله جل شانه د قدرت نظاره په خپلو سترګو باندې وکړئ. وګورئ چې الله جل شانه څنګه تاسو سره غیبي امداد کوي او تاسو ته څنګه په ښکلي اعلی خاندان کې رشته ملاویږي. کله کله د رشتې د بندش داسې راشي چې د الک کور والا راضي وي خو د جنې کور والا راضي نه وي، او کله کله د رشتې د بندش داسې راشي چې د جنې کور والا راضي خو د الک کور والا راضي نه وي، او کله کله د جنې کور والا راضي شي خو چې د الک کتول راشي نو الک یې خوښ نشي. کله د الک کور والا راضي شي لیکن د جنې کور والا چې دی هغې له لاړ شي چې موږ د جنې وګورو خو جنې خوښه نشي. یا د دې نه علاوه بل یو قسم لا بندش د رشتې. اوس د دغې بندش د ختمولو دپاره او د ښکلې رشتې د ملاوېدو دپاره که تاسو دا وظیفه د نن راونیسئ د یاموتي، نو الله جل جلاله به زر تر زره تاسو ته په یو ښکلي او مناسب ځای کې رشته درکړي، او داسې ځای کې به درته رب العالمین رشته درکړي چې څنګه د ستا د نامې جامې سره مناسب رشته وي. زما عزتمندو، دا رشته بعضې کسانو په زړه کې دا یو خواهش وي چې موږ ته د رشته میلاو شي، لیکن داسې رشته دې میلاو شي څنګه چې زموږ د جامې نامې سره مناسب رشته وي. یعنی په عامو خلکو کې د زموږ رشته ونه شي، زموږ د قوم قبیلې سره مناسب رشته وي، نو هغه دې موږ ته میلاو شي. نن د هغه رونو خویندو دپاره دا وظیفه زبردسته وظیفه ده. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه یې ډېره زیاته اسانه ده. دا وظیفه به د جمعرات د ورځې نه شروع کوئ، د زیارت د ورځې نه، او 11 ورځې به یې مسلسل پابندۍ سره کوئ، خو داسې اندازې سره به شروع کوئ چې د زیارت په ورځ باندې شروع کوئ نو د اتوار په ورځ باندې به ختموئ. یعنې په دې کې به 11 ورځې راشي او روزانه به دا وظیفه 12,000 کرته کوئ. څوک دې ته د یاموتي وظیفه وایي، څوک ورته د یاموتي ختم وایي. دا به روزانه پابندۍ سره 11,000 کرته تر د 11 ورځو پورې روزانه همدغه طریقې سره وي. انشاءالله چې په دې دوران کې دننه به الله جل جلاله تاسو ته په دې 11 ورځو کې دننه به الله جل جلاله تاسو ته په یو نیک او ښکلي خاندان کې رشته درکړي، او داسې خاندان کې به تاسو ته رشته میلاو شي څنګه چې د ستاسو د نامې جامې سره مناسب رشته وي. نو محترمو، یو ډېره زیاته زبردسته او یو ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله، نو بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.